نن د کالیفورنیا ولایت د لوس انجلس د ښار د مایلز کور پارک د افغانستان په درې رنګه ملي بیرغونو تور، سور او زرغون باندې ډیر زیات ښکلی شوی دی. په دې پارک کې یو شمېر افغانان د خپل هیواد د خپلواکۍ د ګټلو سلمه کلیزه د میلو او خوښیو په ترڅ کې لمانځي. د ټولو حاضرینو په مخونو او څیرو کې د خپلواک افغانستان د استقلال د جشن د سلمې کلیزې د خوښۍ ولولې ښکاري. د دغو افغانانو چې له خپل ګران هیواد افغانستان څخه زرګونه کیلومتره وړاندې دي د ملي ترانو ویل او ملي اتن کول د حاضرینو او لیدونکو په زړونو او ذهنونو کې ملي احساسات او د خپلواکۍ تودې او خوښونکې ولولې راپاروي. او دلته کوشش خپل کړی دی چې افغانان سره یو ځای دلته کښېنو چې د خپل کلتور نه د خپل وطن د حالاتو نه خبر شي، پوه شي چې موږ هم یو مملکت یو، یو خپل ازادي لرو، یو خپل ځان د اصول لرو، یو خپل ژوند لرو، تګلارې لرو. د داسې جشنونو او ملي تاریخي ورځو لمانځل د افغانانو د هغو نوو نسلونو لپاره چې همدلته له خپل هیواد څخه بهر او لرې زیږېدلي او رالوی شوي دي خورا ډېر زیات مهم دي او پر هغوی باندې مثبت اغیزه کوي. دا پروګرام په معنوي لحاظ سره ډېر اهمیت لري ځکه زمونږ ځوانانو ته، کشرانو ته او راتلونکي نسل ته یو احساس وروبخه چې دوی هم یو وطن لري، دوی هم د یو ازادي خاوندان دي. دلته راغلو چې خپل وطنوالو ګورو، خپل کلتور ګورو او د سلمې کلیزې په دغې باندې راغلي چې غازي امان الله خان چې زموږ هېواد آزاد کړی دې لپاره راغلي دلته. دا پروګرام په داسې حال پر مخ روان دی چې د امریکا متحده ایالاتونو او د طالبانو پلاوی د قطر په پلازمینه دوحې کې د سولې د خبرو په نهم پړاو لګیا دي. دلته افغانان هم د سولې خبرې کوي. فکر میکنم که صلح بسیار خوب در افغانستان میه، خاک ویرانه ما دوباره آباد میشه. من امروز این موسیقی را که شنیدم اینا اشکا به چشم من دور خورد و فهمیدم که تا یک نفر افغان است ضد افغانستان. که څه هم د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې نه څو ورځې تېرې شوي دي خو بیا هم ګڼ شمېر بااحساسه افغانان په دې پارک کې راټول شوي دي او په ډېرو شاندارو مراسمو باندې د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه ولمانځله. برېښنا تحریک، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کالیفورنیا.